بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د رجب المرجب میاشتې 15 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې میاشتې 9 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د پاسپورت امریت له چارو څخه لیدنه. د هرات په اطلاعات او کلتور ریاست کې د خبریالانو او رسنیو مسؤلانو سره غونډه. او د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د یوې فابریکې په پرانیستلو ډیری خلکو ته د کار زمینه برابرېدل. اوس هم ستاسو پام راړم بشپړ خبرونو ته. زه عمر یم. د هرات والي د پاسپورت د ویش له بهیر څخه لیدنه وکړه او د هیوادوالو لپاره د لا زیاتو اسانتیاو پر رامنځته کولو او د پاسپورتونو د ترلاسه کولو د پروسې پر چټکتیا یې ټینګار وکړ. د هرات والي شیخ اسلام جار د ولایت د پاسپورت امریت کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر څخه لیدنه وکړه. په دې کتنې کې د هرات والي د پاسپورت امریت د کارکوونکو ستونزې واورېدې او د پاسپورتونو د ترلاسه کولو او د بهیر پر چټکتیا یې ټینګار وکړ. د هرات والي شیخ اسلام جار وایي د پاسپورتونو د ترلاسه کولو د پروسې د چټکتیا او د ښاریانو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د پاسپورت امریت ته خدمتي کارکوونکي ورزیات کړي. په ورته وخت کې د هرات د پاسپورت امیر وایي که په دې امریت کې نور کارکوونکي هم وګمارل سي په یو ورځ کې به مراجعینو د پاسپورت د ترلاسه کولو پروسه بشپړه سي. د هرات والي د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره وکتل او د انتنونو په پیاوړتیا او د لیرو پرتو سیمو خلکو ته د چوپړونو په رسولو یې ټینګار وکړ. د هرات والي شیخ اسلام جار د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو د یو شمېر ولسوالانو د مخابراتو له رئیس او د اترا امیر سره وکتل. په دې کتنې کې شیخ اسلام جار د مخابراتي شرکتونو ستونزې واورېدې. د هرات والي وایي د دې ولایت سیمه اداره چمتو ده چې هر اړخیز خدمات وړاندې کړي او خلکو ته په لیرو پرتو سیمو کې د مخابراتي شبکو د لاسرسي زمینه برابره کړي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د رسنیو او خبریالانو د کار او فعالیتونو د خبرتیا په موخه غونډه جوړه سوه. په دې غونډه کې د رسنیو مسؤلین او فعالان وایي د رسنیو ټولې خپرونې د خلکو د خبرتیا او خدمت په موخه د اسلامي معیارونو په چوکاټ کې چمتو او خپریږي. د رسنیو مسؤلین اقتصادي ستونزې او اطلاعاتو ته نه لاسرسي هغه ننګونې یادوي چې د دوی په وړاندې پرتې دي. په همدې حال کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس الحاج مولوي احمد الله متقي رسنۍ د خلکو د افکارو د پوهاوي د فابریکې په توګه یاد کړي او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د نظام او ټولنې د اصلاح لپاره لومړی ګام وي. په دې ناسته کې مولوي متقي ډاډ ورکړ چې د رسنیو په برخه کې شته ستونزې به له یو بل سره په همکارۍ حل کړو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس ډاډ ورکوي چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ به کوي. د یادونې وړ ده چې د رسنیو د ملاتړ او څارنې کمیټه 2 کاله وړاندې د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړه سوې او رسنۍ له لارې خپلې ستونزې له مسؤلینو سره شریکوي. د هرات ولایت یو زیات شمېر اوسیدونکي په لیوالتیا سره د دې ولایت په ګازرګاه میدان کې د هرات محلي غیږنونې میدان ته ځي او دغه لوبه له نږدې ګوري. دوی اوس هم وایي چې د تفریح ترڅنګ ځایي غیږه هم یوه دودیزه لوبه بلل کیږي او نه یوازې په هیواد کې بلکې په ټوله نړۍ کې خپل مینوال لري. په ورته وخت کې د هرات د غیږنونې د ورزشي فدراسیون مسؤلین وایي چې اوس مهال په دې برخه کې له 100 زیات ورزشي کلبونه فعال دي او د دغه ولایت سیمهیزو غیږنونکو په ملي او نړیواله کچه د غیږنونې ډیر میدالونه ګټلي دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات خلک د جمعې په ورځ د هرات محلي غیږې د لیدو لپاره دلته راځي.
د هرات د ځایي اوسیدونکو او ورزشکارانو په وینا دغه لوبه د افغانستان د خلکو په تیره دایراتیانو په منځ کې مشهوره ده او ډیر مینوال لري. ما باید این ورزش عنعنوی مونه، نیاکانمونه، ورزشکاران در 70 سال عمر داره، سابقه داره در افغانستان. این ورزش بیشتر تشویق کنم. حال جهانی شده خوشبختانه که تقریبا 110 کشور به این اشتراک دارم. هر جمعه خامخا اول قند اعلانیږي یو پهلوان خامخا غیر باسي. نو په دغه وجه باندې چې د پهلوانان د خلکو په زړونو کې محبت او مینه لري، نو په دغه باندې د خلکو د غیر سره شوق هم په دغه وجه باندې وي چې د خلکو د تماشا لپاره د پهلوانان خامخا غیر باسي. په ورته وخت کې د دې ورزش یو شمېر اتلان او ورزشکاران وایي چې د هرات سیمه ییزو غېږنوونکو د ملي او نړیوالو غېږنوونکو په منځ کې ډېر ویاړونه ګټلي دي. گشتی ما به ولایت‌های افغانستان داشتیم، به ایران هم داشتیم، گشتی پارسال هم داشتیم، امسال هم رفتیم، خوشبختانه برد داشتیم. امسال هم در بین افغانستان و ایران گشتی برگزار شد به وزن آزاد. توانستیم وزن آزاد اول قهرمانی بگیریم. بین 13 پهلوان اشتراک کرده بود، اول شدم. به فن زنگای ما بیشترکین رو میریم، زنگای کجا علمینو تمرین میکنیم که روی بیشتر بگیریم. ما کشتی های محلی که فعلا میگیریم در وزن های مختلف 60 و 66 تا 73 و 81 و 90 و 100 و وزن آزاد. ما در این کشتی وقت معین نداریم، ولی در مسابقات انتخابی تیم منتخب که هست ما 4 دقیقه وقت داریم که به همون 4 دقیقه اگر پهلوان یک دفعه هم به زمین بخوره برنده و همون امتیازی که باید کسب کنه، اگر یک امتیاز هم کسب میکنه برنده میشه، وقت تمام شه. و اگر 2 امتیازی رو کسب نکنه که باز به وقت اضافه میره. در این فعلا هفته ما هر هفته روزای جمعه در میدان کشتی محلی ولایت هرات که تقریبا 5 تا 8 هزار نفر در این میدان حضور پیدا میکنه. تماشاچی ها یکی از رشته های پرطرفداره که در خصوصا در زون غرب و زون جنوب غرب و اینا رایجه. این کشتی محلیه که در اینجا هفته جمعه ها برگزار میشه. د دوی په خبره د دغه ولایت په سیمه ییزو غېږنوونکو کې ښه ظرفیت شته او که ورته نور اسانتیاوې برابرې سي د پام وړ لاسته راوړنې به د سیمه ییزو قهرمانانو په تمه وي. در روزهای جمعه مسابقات 60 جور گشتی میشه که 120 نفر گشتی میکنن در این میدان و در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه به کورد گشتی میشه و سه‌شنبه به یک جای دیگه گشتی میشه و روزهای جمعه به 2 جا دیگه به پشت زرغون و به اوبی هم ما گشتی داریم. فعلا یک جا دیگه مسابقه که نو شروع شده به کروخ همال مسابقات روز جمعه است. تحت نظر این فدراسیون گشتی ملی ولایت هرات. برام با خود آدم رفت داره، اگر هر کی بیشتر ذوق کنه، بیشتر کوشش بیشتر کنه، میتونه با حرکت چپراست زنگای راسته درون پی بالات پیش میتونه هر کی بکنه. بیشتر آدم پخته تر بیشتر تر میشه، تماشاچی هم بیشتر چکه میزنه و بیشتر آدم فوق العاده میاد. به ولایت قندهار دیگه قلنو دیگه علمند دیگه فرار همین ولایت ها گشتی کردم، موفق بودم. بعد کشوران کشور ایران گشتی کردم. با از ایران هم که یک کلب بیامده بودن به هرات کامده بودن، توانستم که 2 حریف از ایران هم شکست بدم. دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو غېږنونې فدراسیون د مسؤلانو په وینا په تیرو 20 کلونو کې د دغه ورزش د ملي لوبډلې ډیری غړي د هرات غېږ بازان دي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې یوې فابریکې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دغه تولیدي شرکت د مسؤل په وینا په هیواد کې د امنیت په تامین او همدارنګه په ګمرکونو کې د اصلاحاتو او نظم په رامنځته کېدو سره د دوی تولیدي چارې تر بل هر وخت ښه سوي دي. نور حال په چمتو کړی راپور کې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د یوه تولیدي شرکت د تولیداتو د څانګې عمومي مدیر نوموړی وایي په تیرو 1 یا 2 کلونو کې په هیواد کې د صنعت د ودې او پانګونې په برخه کې د اسلامي امارت د مسؤلینو په پرله پسې هڅو او همدارنګه د کورنۍ تولیداتو د ملاتړ په پایله کې د دوی کاروبار ښه سوی دی. از لحاظ گمرکی، از لحاظ مثلا جنسایی که میایه، به هر صورت یک خوبی پیش آمده، یک کار جدیدی بشده. شکر خدا فعلا موترونه هم که بار میارم، از این باری که میارم ریزیم به سهولت و اسونی میارم و همچنین ما هم که باری که فعلا میاریم
شکر خدا خیلی راحت و آسوده میایه و تولید ما به گونه خیلی خوب جریان داره. د دغه تولیدي شرکت مسئول دا هم وایي چې د ټولنې د بیلابیلو طبقو سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ما تقریبا 18 الی 20 سال میشه که ما زمینی تولید آغاز کردیم و شروع به تولید کردیم و ما فی الحال به تعداد 100 نفر پرسنل داریم که تنها در خود فابریکه کار میکنم و به خود نمایندگی ها و دفاتر مرکزی هم تقریبا 100 نفر ما پرسنل داریم که از جمله ایرات و بیشتری از ولایات کشور که ما فعلا فعالیت داریم. د هرات د صنایعو او کانونو د خونې مشر هم ټینګار کوي چې د کانونو د قرارداد او استخراج په برخه کې د اسلامي امارت د مشرانو د هڅو په پایله کې به په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې ستر اقتصادي بدلون رامنځته سي. الحمدلله تولید نرمال هست. ما کارخانه های در شهرک صنعتی هرات داریم که بعد از 15 سال، بعد از 16 سال، بعد از 19 سال به فعالیت آغاز کرده. نتیجهش این هست که فساد برچیده شده، پروسه اداری در گمرکات منظم شده و از همه مهمتری که امنیت مطمئن و سرتاسری در افغانستان تامین شد. له دې ټولو خبرو سره باید په یاد ولرو چې د هرات سیمې ادارې تل د صنعتکارانو د ملاتړ او په هیواد کې د اقتصادي هوساینې په برخه کې د خپلو جدي هڅو خبره کړې ده. د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د همکارو بنسټونو سره د همغږۍ غونډه جوړه کړه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي پیر محمد حلیمي د شریکو بنسټونو له مسؤلینو وغوښتل چې د پروژو په تطبیق کې کار وکړي ترڅو په اوږدمهال کې د بزګرانو او مالدارانو پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیزه وکړي او د کار زمینه برابرېدو ترڅنګ د خلکو لپاره فرصتونه او له بلې خوا دا کولی شي زموږ کرنه او مالداري هم د اقلیم بدلونونو او پرله پسې وچکالیو سره تطابق کړي. له بلې خوا تخنیکي ادارو خپلې ستونزې او ننګونې چې په ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ د سکتور د پروژو د تطبیق پر مهال موجودې دي څرګندې کړي او اړوندو ادارو یې د حل په برخه کې د هر راز همکارۍ ژمنه وکړه. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امریت مسؤلین د هرات ولایت ځوانانو ته د ښه خدمت په موخه د څو ټولګیو د جوړولو خبر ورکوي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر مولوي عبدالمتین عادل وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه بیلابیل صنفونه لکه د وینا، عربي ژبه، انګلیسي ژبه، انلاین فریلانسینګ، طبي لومړنۍ مرستې او کمپیوټر جوړ کړي دي. ښاغلی عادل همداراز زیاتوي چې په دې وروستیو کې د هرات د ځوانانو چارو امریت لخوا د ګرافیک ډیزاین ټولګي په لاره اچول سوي چې اډوب لایت روم، اډوب فوتوشاپ، اډوب پریمیر او کورلډراو په شان تدریسي پروګرامونه پکې شامل دي. په دغه ټولګیو کې له 180 څخه زیاته کسانو نوملیکنه کړې ده او د کانکور ازموینې له اخیستو وروسته 100 تنه وګڼل سول او د ګرافیک ډیزاین په ټولګي کې داخل سول او تر 2 میاشتو پورې به ورته روزنه ورکول سي. په هرات کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله تعالی د شخصیت په اړه علمي کنفرانس جوړ سو. دغه عارف نومي د شخصیت شیخ عبدالقادر گیلانی رحم الله په اړه علمي کنفرانس د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ په زیارت جاه جومات کې د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست په کتابتون کې جوړ سو. دغه پروګرام د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر د امیر مولوي حمید الله غیاثي، شیخ الحدیث مولانا صفوت الله مولوي زاده، علما کرامو، مخورو، پوهانو، فرهنګیانو او د بیلابیلو طبقو په شتون کې ترسره سو. د هرات د دارالعلوم عالی مفتی شیخ الحدیث مولانا صفوت الله مولوي زاده د شیخ عبدالقادر گیلانی د ستر صوفي شخصیت په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې او د هغه په فرهنګ، زحمت، علم او اخلاص یې رڼا واچوله. په همدې حال کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر مولوي حمید الله غیاثي هم دغه موضوع اړینه وبلله او دغه شان کنفرانسونو جوړول یې په ټولنه کې اغیزمن وبلل او د اخلاق او سلوک د تعقیبولو ته اشاره وکړه.
ورپسې شیخ الحدیث مولانا نور احمد احمدي او مولانا مفتی عبدالسمیع فرید د ستر شیخ عبدالقادر ګیلاني د علمي او عرفاني شخصیت په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د یادونې وړ ده چې دغه علمي کنفرانس د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر امیر د شیخ عبدالقادر ګیلاني رحمه الله تعالی ټولنې په همکارۍ جوړ کړی و. د هرات ولایت مرستیال والی د کرکټ له امیر او نورو ورزشکارانو سره وکتل. په یاده کتنې کې د کرکټ اړوند موضوعات باندې بحث وسو. د کرکټ د اکاډمۍ د کرکټ د میدان او د ځمکې په اړه بحثونه وسول او همدارنګه د هرات ولایت ولایتي با استعداد لوبغاړي چې د 2مه درجې ولایتي لوبو ته روان سو تشویق یې کړه او د هر ډول همکارۍ ژمنه یې وکړه. د هرات د کرکټ مسؤل د همکارۍ قدرداني یې وکړه. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا د الکولي مشروباتو د جوړولو او پلور په تور یو تن ونیول سو. د هرات ولایت د 14مې امنیتي حوزې منصوبین لخوا یو تن د الکولي مشروباتو د جوړولو او پلور په تور د یاد امنیتي حوزې اړوند سیمو څخه د کشفي راپور له مخې نیولی دی. له دغه کس څخه 200 لیتره الکولي مشروبات ترلاسه سوي او اوس د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات ښار د ورښت اټکل الوره درجه 15 تیتۍ شپږ، غوریان د ورښت اټکل الوره درجه 18 تیتۍ و، کروخ د ورښت اټکل الوره درجه 11 تیتۍ درې او پښتون زرغون د ورښت اټکل الوره درجه 14 تیتۍ شپږ. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والی د پاسپورت امریت له چارو څخه لیدنه. د هرات په اطلاعات او کلتور ریاست کې د خبریالانو او رسنیو مسؤلانو سره غونډه. او د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د یوې فابریکې په پرانیستلو ډیری خلکو ته د کار زمینه برابرېدل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس سټیشن ته سپارم.